به نام و یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه، از آن بیننده به برنامه کاوش از تلویزیون ملی افغانستان خوش آمدید. من کریم الله ابراهیمی هستم، میزبان شما در این برنامه. CNN از پایگاه معتبر خبری جهان در مقاله گفته است که امارات اسلامی به دنبال تسهیل و گسترش روابط با آمریکاست. مقامات امارات اسلامی چند قبل در دیدار با نمایندگان ایالات متحده آمریکا در کابل خواسته است که آمریکا باید بر تقویت و گسترش روابط با جانب افغانستان اقدام کند. با توجه به اتفاقات اخیر دیده می شود که نوع نگاه کشورها به شمول قدرت‌های بزرگ جهانی به نسبت افغانستان تغییر مثبت کرده است. در این برنامه روی حضور کشورها به شمول ایالات متحده آمریکا در ابعاد گوناگون و تاثیرگذاری نزدیکی روابط کشورها را با افغانستان به بحث می‌گیریم. همراه هستیم با مهمانان گرامی جناب آقای دکتر محمد زلمه افغانیار پوپل، آگاه مسائل سیاسی، و از روی خط اسکایپ با من پیوستند جناب آقای سید اکبر آقا، آگاه مسائل سیاسی دیگر. مهمانان به برنامه بسیار خوش آمدین و خسته نباشین. خب از بحث با جناب آقای افغانیار با شما آغاز کنیم. خبر را هم شنیدین، آنجایی که می‌دانیم CNN یکی از پایگاه‌های خبری معتبر در سطح جهان است. چنین اظهارات چگونه تحلیل خواهد شد؟ بسم الله النور الذی یدبر الامور. احترامات خدمت شما، خدمت مهمان در بس. سربار آقای سلام میخوام داشته باشم خدمت ملت افغانستان، هموطنان عزیز ما و شما در هر گوشه از جهان هستی که هستن. امیدوار هستم آرام و صحتمند باشن همراه اعضای فامیلای محترمشون. سلام بر شما. کسبه تعظیم ما از اهل مجلس بر نخواست، بهر پاس عزت آخر خود زجا برخواستین. طبعا در 3.5 سال گذشته افغانستان حکومت اقتصاد محور عدم مداخله در امور کشورها و امنیت را به جهان پیام داشته و این صحبت ها هست که جهان شبکه‌های استخباراتیش گروه‌های دیپلماتیکش تجزیه و تحلیل کردن که آیا به واقعیت افغانستان حکومت داری به همین سه اصل هست یا خیر. پس وقتی که افغانستان آمد در راستای مدیریت منابع آبی برنامه داشت در افغانستان، در راستای استخراج معادن برنامه داشت و در راستای ای که چطور بتونه خودکفایی اقتصادی پیدا بکنه برنامه داشت، طبعا جهان را مجاب می سازه که در قبال افغانستان پالیسی خود متغیر بسازن. بالمقابل در دهها برنامه و کنفرانس های داخلی حکومت فعلی افغانستان اعلام کرد که حتی به شمول امریکایی ها ما میخوایم روابط دیپلماتیک داشته باشیم، البته بر محور خودکفایی اقتصادی و سیاسی، منافع ملی. بله. پس وقتی که این پیام مخابره شد برای امریکایی ها و جهان، تقابل ها به خاطر چی هست؟ بحث حکومت سازی، حکومت داری مربوط به ملت افغانستان و حکومت افغانستان میشه. بله. این هیچ شهروند افغانستان هم قبول نداره که کشورهای فرامنطقوی بر ما فشارها را اعمال بکنن به جهت تطبیق عمق استراتژیک منافع سیاسیشون در حکومت داری. وقتی که 5 کشور در سازمان ملل حق وتو داره، فرانسه، انگلستان، روسیه، چین، آمریکا. چین روابط بسیار خوبی را داره، روسیه روابط بسیار خوبی را داره و هندوستان روابط بسیار خوبی را با افغانستان داره. حتی در سطح بین‌المللی هم نقاط ضعف و قوت افغانستان را یاد کرده. پس برای این محور هست که امریکایی ها چرا تقابل ها را مطرح بحث داشتن. درست. پاسخ این پرسشی که شما مطرح میکنید چی خواهد بود؟ خب مشخص هست. پس وقتی که افغانستان حکومت داری اقتصاد محور داره، عدم مداخله و امنیت را به جهان مخابره میکنه، جهان از افغانستان فراتر از امنیت و دو اصل دیگه چی میخواد؟ بله. وقتی که تطبیق برنامه‌هایشون در افغانستان نشه، افغانستان را در بعد تروریسم پروری او بیان مخاطب قرار بدن. وقتی که می جهان در افغانستان حضور داشت، 2.3 تریلیون دلار پیسه مصرف کرد. بله. در وزارت امور داخله در معاینت مواد مخدر سالانه میلیون ها دلار مصرف میکرد به خاطر مبارزه با مواد مخدر. اما امروز از آن میکنن نهادهای بین‌المللی به شمول انگلیسی ها که بله در افغانستان در بعد مبارزه با مواد مخدر خوب عمل شده. بله. در راستای مبارزه با گروه‌های هراس افغان، امریکایی ها اذعان کردند که از کشورهای همسایه افغانستان بهتر عمل میکنه. پس هدفتون چی هست؟ پس نشست ها وقتی که انجام میشه، شما نشست اخیر ببینید که ازبکستان در رابطه با افغانستان چی پیام داشت. بله. هم به اتحادیه اروپا هم به جامعه جهانی. در پهلوش هندوستان چی پیام داشت. واضح هم گفت که از افغانستان هیچ کشور جهان تهدید نمیشه. وقتی که هندوستانی که میلیاردها جمعیت داره، شبکه استخباراتیش بسیار شبکه قوی هست. روسیه وقتی که از لیست سیاه ممنوعه حکومت افغانستان را خارج می‌سازه، به کدام معنا هست؟ به این معنا هست که به این نتیجه رسیدن که افغانستان خوب عمل کرده. وقتی که امریکایی ها به این نتیجه میرسن که نام 3 تن از اعضای حکومت فعلی افغانستان را به شمول سرپرست وزارت امور داخله را او از لیست حذف بکنن، این به چی معنی هست؟ بله. اما 3 سال قبل 4 سال قبل میلیون ها دلار یا پیسه مانده بودن. پس وقتی که به اساس حسن نیت یک بندیشان رها میشه، بالمقابل یکی دیگه شون هم با پادرمیانی قطری ها رها میشه، امریکایی ها از ما چی میخواین؟ بحث حکومت داری، حکومت سازی برای ما میشه.
و نمیتونن به خاطر تطبیق عمق استراتژیک منافع سیاسیشون در حکومتداری بر ملت افغانستان بر ما اعمال فشار داشته باشند. و این را هم دیدن که در تقریبا 4 سال گذشته ایجاد فاصله ها نشد فیما بین ملت و حاکمیت. اگر به خواسته های ملت تطمین نمیشد طبعا ملت افغانستان صدای خود بلند میکرد. اما ملت میگه آهسته آهسته نقاط ضعف را ما به نقاط قوت تبدیل میکنیم. مبحث حکومتداری حکومت سازی مربوط به ما میشه، ما بر خارجی ها اجازه نمیدیم. وانچه مسئولیت کشورهای خارجی هست برمیگرده به مسئولیت خودشون. ببینین افغانستان کشور جدا بافته از جامعه جهانی نیست. کدام روز حکومت ها در افغانستان به شمول حکومت فعلی افغانستان به کشورها گفتیم که در حکومت داریتون کی باشه و کی نباشه، ساختارتون چی باشه، مدیریت منابع آبیتون چه قسم باشه، مدیریت منابع انرژیتون چه قسم باشه. اوها با کدام صلاحیت بر افغانستان انگشت انتقاد دارن، بر ما راهکار نشان میدن و کشورهای همسایه افغانستان را اکتیو میسازند که افغانستان را از طریق مهاجرین و اعمال فشار داشته باشند، از طریق سیستم دمپینگ و اعمال فشار داشته باشند، با وسوسه‌ای که ما میتونیم نقاط ضعف کشورهای همسایه را بلای جانشان بسازیم. اما میگین امنیت، اقتصاد محور بودن و عدم مداخله در امور کشورها. پس وقتی که ما به امور کشورها مداخله نمیکنیم، اوها به کدام صلاحیت بر ما پیام دارن؟ و اگر پیامشان مغرضانه نیست، در مقابل فلسطین چی پیام دارن؟ در مقابل غزه چی پیام دارن؟ 3 روز قبل عید بود. در روز عید خواهر و برادر مسلمان ما در فلسطین بمباردمان نشد. امروز یک تعداد شهید نشدن. او هم میگه لا اله الا الله، ما هم میگیم لا اله الا الله محمد رسول الله. پس فرق ما بین دو مسلمان چیست؟ دو کشور مسلمان. برای ما خوبی رو میخوای، برای از او بدی رو میخوای؟ نه. بله. این هست که خارجی ها بر ما برنامه دارن. ما برای جهان تهدید نیستیم. کشورهای همسایه به مشوره که کشورهای ابرقدرت بر افغانستان تهدید هست. اما پیامی که CNN داشته به این معنا هست که پالیسی حکومت مردای امریکا هم متغیر شده. او ترامپی که در انتخابات کمپاین خود چی صحبت میکرد، وقتی که در کاخ سفید آمد چی پیام داشت و امروز چی پیام داره. حتی گزارشگر از او در رابطه با افغانستان پرسان میکنه، او کوشش میکنه که سکوت بکنه. میگه نشه ما پیامی را داشته باشیم که در او پیام ما او را اعمال کرده نتونیم. این پس برمیگرده به مو اتحاد و انسجام ملت افغانستان بر محور حفظ منافع ملی با مدیریت فعلی حکومت فعلی افغانستان. بسیار تشکر. دوباره برمیگردیم. آقا صاحب، خوب است که تحلیل و ارزیابی شما را هم در مورد این اظهارات داشته باشیم. در کنار از او چون این اظهارات مختصاً چه پیامی را برای کشورهای مخصوصاً کشورهایی که بنابر دلیل خودشان با جانب افغانستان در تعامل نیستند، چه پیامی مشخص و مختص خواهد داشت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کسری واقع تو سلامت تاسو ته استاد محترم ملمت ته استاد همکاران ته استاد اوریدونکو ته وایي. علیکم السلام. کسری واقع وګوري او په واقعیت باندې بنا خبره راواخلي. افغانستان په اوسني حالاتو کې هغه ملک دی چې هغه په ټولو امورو کې هغه د دنیا د غټو ملکو سره ځان برابر کړی دی. که د امنیت ته خاصه واخلي، امنیت په افغانستان کې شته، او کدای چې په افغانستان کې په افغانستان باندې خلکو دا خبرې کولې چې تروریزم دی یا تروریستي کارونه کوي، هغه ټول خلک اوس په دې باندې قانع دي چې په افغانستان کې دا سلسله اوس نشته او تعادل غوښتونکی ملک دی. نو دا شان کراواخه دا ټول په دې باندې بنا کار دي چې امریکا هم د افغانستان سره تعامل وکړي او نور ملکونه هم د افغانستان سره تعامل وکړي. افغانستان هم د خلکو څخه خواستګار سي د دې چې زموږ سره تعامل وکړي، ځکه چې افغانستان چې دی هغه ټولو ملکو ته مثبت خبره کولی سي او په واقعیت باندې مثبت خبرو سره کولی سي چې دا شان په ملک ته یو اندازه که موږ وګورو په اوسني حالاتو کې د سرپرست وزیر او د سره د نورو دوو قریبانو د دوی هغه خلک هم د تور لیسته چې وایستل سول، هغه هم په دې معنا دي چې امریکا تر ډېره حده پورې په دې باندې قانع سوې ده چې افغانستان چې دی هغه مثبت خواته روان دی او زموږ سره د عداوت فکر نه لري. که بیا سړی وګوري دلته بعضې زموږ په ملک کې بعضې مخالفین دي، هغه نو د دې ته ډېر دغه ورکړې ده، دا خبره کوي چې امریکایان د افغانستان سره تعامل کوي یا افغانستان د امریکایانو څخه د تعامل غوښتونکي خلک دي. نو موږ ولې دوی دغه کولو زموږ په مقابل کې درېدلی؟ نو دوی دا خبره چې دا سره قیاسي او دا قیاس مع الفاروق دي. نو په دې کې شک شبه نشته. هغه وخت کې امریکایان دلته افغانستان ته راغلي وو او په افغانستان باندې نظامي مداخله کړې وه، په افغانستان یې اشغال کړي وو،
په اوسني حالاتو کې داسې مثال لري لکه اوس مثلا د مجاهدینو حکومت چې راغلی مرتسي وکتل چې د مجاهدینو د حکومت په اول سر کې اړیکې سمې کړلې د روسانو سره اړیکې جوړې کړلې ځکه دا امکان نه لري چې یو څوک د یو چا سره په عداوت او دښمني کې تر پایه پورې د عداوت او دښمني تر سره ورسوي دا په دنیا کې دا معمول او رواج نه دی نو دا خلک چې دی خبره دی بیا دی کې مطلق یا دوی راولاړېږي هغه خپل ملګرتیا د امریکایانو سره چې افغانان یې باندې وځپله او افغانان یې دربدره کړل او دا دوی په هر شي کې ورسره شریکان وو او په هر وخت کې د بربادي په دغه کې به دوی ورسره تلله مثلا د آینده مقابلې او مخالفت لپاره یو زمینه برابروي نو زه خپله دونې وایم چې د افغانانو غوښتنه کوي د امریکا څخه د ښه تعامل دا پر ځای خبره ده او دا د افغانستان په ګټه کې ده او دا یو معمول دی د دنیا د معامل سره برابره خبره ده کېدلی شي چې دا خبره به امریکا هم د دوی سره ومني ځکه چې دلته دا په دغه لنډ وخت کې دغه د سرپرست وزیر او د قریبانو هغه د څو لیسته ایسته کول هغه خلک وو د دوی په نیز باندې چې په ټوله امارت کې د هیبت الله خوندله صاحب سره نیولې بیا تر اخیره پر دوی د چا څه دونې نه وه په شکایت کې لکه د خلیفه صاحب سره چې په شکایت کې وه بله آقا صاحب دا کار وسو نو زه فکر کوم چې دا به سبب د ښه تعامل شي او دا ښه لار د ښه کار وکړي درست با توجه به ملحوظاتی که شما یادآور شدین گفتین که موارد و با توجه به اتفاقات اخیر در 3 سال تقریبا 4 سال حاکمیت امارات اسلامی در افغانستان که گذشته و آنچه نیاز بوده در درون افغانستان از آدرس امارات اسلامی افغانستان و جانب کشورهای جهان نیاز بوده و کار صورت گرفته و خصوص چیزی که از جانب آمریکا برای آدرس افغانستان گفته شد تمام آنچه گفته شده در افغانستان انجام شده پس بر بنیاد گفته های شما آمریکایی ها هم علاقمند تعامل با افغانستان هستن حالا علاقه دارن اما خیلی دیر نکردن در آغاز در سال اول امارات اسلامی خوب نبود که در تعامل حاضر میشدن بنابر واقعیت‌های موجود در افغانستان دلته د امریکایانو سره دوه درې خبرې دي یوه خبره دا کوم چې یو زموږ د افغانستان داخلي موضوع د خامخا په داخلي موضوعګانو کې داسې موضوعګانې وي چې هغه خاص الخاص په افغانانو پورې تعلق لري مثلا د تعلیم موضوع د خپله دا وایم چې دا د افغانانو خپله موضوع ده دا افغانان خپل باید حل کړي او حل یې په دې پورې اړه لري دا خارجیان چې په دې کې مداخله کوي دا زما فکر باندې ښکاره یا څرګنده مداخله ویل کېږي زموږ په امورو کې وي یا مثلا دوی بعضې خبرې دوی کوي د پنجشمول حکومت یا بل څه دا دوه طرفه لري دا پنجشمول حکومت یو طرف پنجشمول حکومت دی چې هغه زموږ داخلي موضوع ده موږ کولی شو چې پنجشمول حکومت په کومه طریقه په کوم طرز باندې په قومي سطح باندې په منطقوي سطح باندې په لساني سطح باندې خلک دغه کو دا هم وخت غواړي او دا کار به خامخا کېږي دا زموږ خپله موضوع ده دویمه خبره دا خبره ده چې هغه افغانان چې هغه خوا د دوی سره ملګري وو هغه خلک خامخا خپل یو شکایت و یو اواز پورته کوي هغه داسې اواز پورته کوي چې دوی هغه خپل قدرت و واک چې دی چې اوازي وانګادیا چې هغه په واقعیت باندې بنا نه وي. سپاس دوباره برمیگردیم. آقای افغانیار حالا کلا نزدیک بودن آمریکا با افغانستان چه سودی برای هر دو کشور خواهد داشت؟ آمریکایی ها بعد از اینکه از افغانستان برآمدن یک برنامه بر افغانستان داشتن او فکر نمی‌کردن که افغانستان و حکومت فعلی افغانستان این مدیریت کرده بتونه. بله. وقتی که آمریکایی ها برآمد و در دوحه هم گفته بودن که حکومت باید یک حکومت مختلط ایجاد شود. به این معنا کسایی که در گذشته بودن با کسایی که در حکومت فعلی است یک حکومت بسازند و این آمریکایی ها میفهمید اگر چنین شود افغانستان به طرف جنگ‌های داخلی میره. وقتی که به جنگ‌های داخلی بره شبکه‌های استخباراتی کشورهای منطقه و فرامنطقوی داخل میشن افغانستان در طول 20 سال زیرساخت‌ها از بین میره و هیچ چیز نمیمونه چرا که در دو میدان جنگ افغان‌ها در مقابل هم ایستاده بودند. امروز قلم هست در پهلوی بیل و کلنگ را میگیرن وطن خود میسازند مدیریت منابع خود را مطرح بحث قرار میدن. اگر خواب از او میشد وقتی که خیال از او میشد شما مطمئن بودین که تا این لحظه در افغانستان جنگ بود هیچگاه آرامش نبود که ما و شما نشسته باشین برنامه باشه و مردم صدای ما را بشنون وقت خواب از این دیده بودم که کدام کمره را کی ببره کدام میز را کی بگیره بر خود را ببره
یک نفر که از یک مقریه بود، از یک ولسوالی بود، تمام یک ولایت را چالش میدادن. همین باورهای غیر واقعی را به نسبت امارات اسلامی کی القا میکرد و جنگ مطبوعاتی است برادر، جنگ مطبوعاتی است. حالا امروز شبکه‌ای که ایجاد شده در کشورهای فرامنطقوی در مقابل فلسطین و در مقابل غزه 10 ثانیه پیام نمیمانند، اما یک نفر سیلی میخوره، یک دوز محاکمه میشه، ساعت‌ها بالا تجزیه و تحلیل میکنن. و افغان‌های با غیرتی که میگه ما وطن میباشین، حالا اون شش تا هستن در کمپایشون او امور پکه کده میرن. نه، واقعیت بین از وطن بشنوین. در گذشته هم از همین صحبت میکردیم به خاطر منافع ملی، امروز هم منافع ملی افغانستان را من میگیم. امروز وقتی که ما میبرین در شهر میرین، وقتی که عید سپری شد بینی یک انسان خون نشد. شما در یک قریه برین 2 نفر که پلوی هم جنگ کرده باشن، بعد از 10 سال باز هم عقدمندی هست. این برمیگرده به یک مدیریت سالم برمیگرده. امریکایی‌ها این فکر نمیکردن. امریکایی‌ها میگفت سلاح‌های جهان، تجهیزات جهان یا کشورهای همسایه میبره، افغانستان طرف جنگ‌های نیابتی میره، باز ما دوباره به افغانستان برمیگردیم. اما نه. بس وقتی که اقتصاد محور بودن، عدم مداخله و امنیت به جهان گفته میشه، جهان هم میبینه که افغانستان مقرضانه با هیچ همسایه برنامه نداره، از ما چی میخواد؟ دست شکسته ما به گردن خود ما. وطن خود ما میسازیم، نقاط ضعف خود را به نقاط قوت خود ما تبدیل میکنیم. بله، اوها هم میتونن روابط دیپلماتیک و سیاسی با افغانستان داشته باشند. افغانستان کشور جدا بافته از جامعه جهانی نیست. ما روابط میخواهیم بر محور حفظ منافع ملی خود. قانون اساسی بود، سنا بود، پارلمان بود، رئیس جمهور بود، ارگ بود، سپیدار بود، یک اجتماعی سیاسی هم بود. میگم والا پارچه مگبانه بود. کجا ساله؟ وزیر خارجه امریکا چیکاره بود که میام تقسیم قدرت سیاسی میکرد؟ امروز اگر ما ولسوال دارین، اگر والی دارین، اگر سفیر دارین، افغان هست. در گذشته یک ولسوال را شما پس میکردین، سرکا بند نشد. اگر والی را پس میکردین، دروازه ارگ کند نمیشد. هیچ امکان نداشت که رئیس جمهور در ارگ شیشته بتونه. امروز یک کسی که به عنوان معاون سیاسی رئیس الوزراء ایفای وظیفه میکنه، بالمقابل با یک فرمان میره وزیر میشه، یک والی میره ولسوال میشه، یک قماندان امنیه میره یک ولسوالی میشه. او نمیگه که من خب این بادیگارد و محافظ داشتم، پرسنل داشتم، چرا من قبول بکنم؟ آبروی میره، شأنم زیر پای میشه. اینمی بدبختی هایی بود که ثمره حضور خارجی ها در طول 20 سال در افغانستان بود. ما امیدوار هستم اتحاد انسجامی که افغان ها فیما بین هم دارن، همین رو به این شکل مدیریت کنن برن. این روزها سپری میشه. برای ما به تاکید من میگیم استقلالیت اقتصادی سیاسی مهم هست که امروز آهسته آهسته به اون طرف میریم. من خوب یادم از پیس 1000 تومان حاکمان تهران 1,20,000 افغانی ما میشد. امروز 1000 تومان از جا 6.5 افغانی ما میشه، 6.5 روپیه میشه. از پاکستان بالمقابل اگر همین خارجی ها وقتی که تحریم ها رو مطرح بحث قرار دادن، همون پیسه که به گذشته به جمهوریت می آمد، به حکومت فعلی می آمد، ما مشکل مواجه می شدیم. افغانستان همون روابط دیپلماتیک رو می داشت، ما مشکل مواجه می شدیم. بحث حکومت سازی حکومت داری مربوط به ما است. آقای افغانیار دوباره برمیگردیم، هرچند فرصت بسیار کم است و بحث بسیار گسترده، دوباره برمیگردیم. آقا صاحب، شما هم میشنویم به عنوان پرسش اخیر از جانب شما. حالا تعاملات با کشورها بخصوص قدرت‌های بزرگ جهانی شبیه روسیه و آمریکا، مشخصا آمریکا، تا اینجای کار چگونه و پیش رفته این تعاملات و چگونه آینده متصور است؟ زه فکر کوم د یو بلې خبرې ته اشاره کوم چې څه وجه ده چې د امریکایان اوس نوکې نرم سوي دي د افغانستان په وجه باندې، او دا احتمال شته چې د افغانستان سره د دوی تعامل وکړي، دلته سفارت خلاص کړي، د افغانستان سفارت یا کنسولګري دي په امریکا کې خلاص شي. دلته دا وجه دا د زما فکر باندې د بعضو ملکونو توجه افغانستان ته چې اوس مثلا دلته روسانو هم افغانستان ته توجه وکړل، چینایانو هم افغانستان ته توجه وکړل، او دغسې په نورو ملکونو کې د افغانستان کنسولګري خلاص شولې. دا ټوله هغه وجې دي چې امریکا زما فکر باندې دې ته مجبوره شو چې کېدلی شي سبا به داسې یو سلسله راسي، یو ملک به بیا اقدام په دې باندې وکړي، افغانستان به په رسمیت باندې وپېژني. زما بیا سل په سله کې د افغانستان خلاص بند شوله، او بیا هغه ملکونه چې دي هغه چې سبقت یې وکړي د رسمیت په باب باندې، هغه ملکونه چې دي مخکې دي، نو ښه خبره به دا وي چې افغانستان سره خبرې نرمې کړي. سپاس. دوباره برمیگردیم. آقای افغانیار، حالا به عنوان پرسش اخیر هم از شما هم میپرسیم و تحلیل شما هم میپرسیم، کشورها در بحث بین‌المللی در قسمت گفتگو و تعامل با کشورها و خصوص قدرت‌های جهان شبیه آمریکا وارد گفتگو با نمایندگان قدرت در حال حاضر با امارات اسلامی شوند یا باختگان قدرت؟ ببینین، حاکمیت، جغرافیا، نفوذ سه اصل حکومتداری هست. آیا حکومت فعلی افغانستان این سه اصل را نداره؟ 40 سال جنگ بر ما رهبرزاده ساخت.
امروز ما در افغانستان هستیم، رهبرزاده در کشورهای فرامنطقوی شش است و حلقه روز با گوش است، شما میره با او صحبت میکنین نمایندگی از ما بکنه، این امکان داره؟ بله. اوایی که وطن وطن میگفت، همین وطن خود مادر است. با خاطر از این مادر شما چرا نمیاین صحبت نمیکنین؟ همراه فرانسوی، همراه انگلیسی، همراه روس، همراه جرمنی میشینین، اما با افغانستان آماده نمیتونین به خاطر تعریف منافع ملیتون صحبت کردن نمیتونین؟ بله. شرم است و ننگ است. شاهد بس ملت افغانستان هست. ما افغان ها باید با هم بشینیم صحبت بکنیم در راستای منافع ملی خود. شما به خارجی ها میگین پیسه بلاک شده رو به ما تسلیم بکنید، در قدرت دوباره ما را برسان. شما باز چی میکنین؟ باز سر کار بند میکنین، باز بیرق بازی میکنین، باز رهبر رو کفن مطرح بحث قرار میدین، باز دو میدان جنگ شوه، باز اولاد افغانستان از بین بروه. اگر شما غیرت دارین بچهای خودتون کجا هست؟ اولادتون به کجا هست؟ خانه ها و موترهای زرهی در کابل داشتین، امروز در کشورهای فرامنطقوی دارین. 40 سال قبل در افغانستان شما یک 10 سانتی متر زمین نداشتین، امروز دخترایتون موترهای 5 ستاره در دبی داره. این نمیشه چنین که بکنین. نماینده ملت افغانستان کسایی هست که در افغانستان هست. بله. هر حکومت که صحبت میکنه باید با نماینده‌های مردم افغانستان صحبت بکنه. واقعیت‌های عینی شما از افغانستان ببینین. ببین از شمال تا به جنوب، از شرق تا به غرب کجا هست نقاط ضعف و کجا هست نقاط قوت. نقاط ضعف را ما به نقاط قوت تبدیل میکنیم. شما گفته نمیتونین که در کابینتون کی باشه. همون دو پاسپورت هایی که به عنوان وزیر و به عنوان سفیر و اعضای کمیسیون انتخابات برای ما آوردین امروز کجا هستن؟ با افغانستان هستن یا با کشوری که پاسپورتش داشتن؟ با افغانستان خدمت میکردن یا با خارجی ها خدمت میکردن؟ هیچگاه چنین نخواهد شود. افغانستان این روزا را سپری میکنه. دوست ها و کسایی که با ما روابط بر محور منافع ملی داشتن یاد ما نمیره و کسایی که سیلی هم روی ما زده بله. او سیلی هم از یاد ما نمیره. بله بسیار تشکر. آقا صاحب حالا در کل خیلی کوتاه اگه جواب بدیم، فرصت برنامه بسیار کم است. دید و بازدیدها چه نقشی در تسهیل روابط بین‌المللی امارات اسلامی با کشورها شبیه قدرت‌های بزرگ مثل آمریکا خواهد داشت؟ خیلی کوتاه. از ما فکر باندې کسپړې وګورو لکه ما چې د مخه وله دا لیدنې وکتنې دي چې سبب د دې ګرځېدلې دي چې کنسلګري افغانان ته په ځای کې ورکول څه د امریکا سره اړیکې نږدې شولې او یا د هغې خوا څه ایتونه راغلي دي دلته د بعضې ملکو سره د افغانستان یې لیدلي دي او د افغانستان ښه مثبت خبرې هلته وړې ده. نو زه فکر کوم چې دا د دې سبب دی چې افغانستان په ډېرو مملکتونو کې سفارتونه او کنسلګري لري او دا د لیدلو د لیدلې سبب دی چې امریکا نن نور نرم شوی دی چې احتمال د دې لري چې د افغانستان سره د تعامل لار خپله کړي. نو زه فکر کوم چې دا ډېره ښه لار ده او ډېره ښه خبره ده او د افغانستان د خلکو استقامت او صبر دی چې هغه په خپله خبره باندې استقامت وکړي او صبر یې وکړي. نو اوس هغه د اوس د تعامل لار ورځ په ورځ ورته د خلاصېږي او تعامل مخامخ د امریکایانو د نورو د افغانانو سره راځي. بسیار تشکر. سپاس آقایان دکتر محمد زلمه افغانیار پوپل و در کنارشان که از روی خط اسکایپ با ما پیوسته بودند جناب آقای سید اکبر آقا آگاهان امور سیاسی. ممنون از حضور شما به برنامه. بسیار تشکر. ممنون و امتنان از همه شما عزیزان گرامی. به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه. تا بعد الله نگهدار همگیشون.